زمنګ د چم د پرشتو خبرې زهر زهر زمنګ د چم د پرشتو خبرې زهر زهر دلته د سپکو او درنو خبرې زهر زهر او ستا د ژوند د جوړېدو خبرې بلې بلې ستا د ژوند د جوړېدو خبرې بلې بلې زما د ژوند د جوړېدو خبرې زهر زهر قربان دې شمه زما ټولې قصې سپینې سپینې قربان دې شمه زما ټولې قصې سپینې سپینې قربان دې شمه ستا یو څو خبرې زهر زهر تا ته د خپلو او پردو خبرې مینه مینه تا ته د خپلو او پردو خبرې مینه مینه ما ته د خپلو او پردو خبرې زهر زهر هلته ازغو ته ګلونه په سلام ولاړ هلته ازغو ته ګلونه په سلام ولاړ دي دلته د ګل د غوړېدو خبرې زهر زهر ناکام دی درته خاندم به که زړه مې غوڅ دی ناکام دی درته خاندم به که زړه مې غوڅ دی زما د خندېدو خبرې زهر زهر د قلندر سره دی وخت تېرېدل خون خون د قلندر سره دی وخت تېرېدل خون خون د قلندر د بیلېدو خبرې زهر زهر السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ خبرونه د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره زمونږ زلیدونکو ستوري سلمان سراج او سید امین عطا الله ملمانه دي د دونه با یو کلام سره شریکو عطا الله صاحب کا خپل کلام د مینوالو سره شریک کې تاسو ډېر مننه زبردست سراجون سراج صاحب خوږدا یو غزل ویم مینه دي دردونه سیواکۍ کنه او شپې در لپويخه سباکۍ کنه او زترنې په قسم راورشه یما ګورم چې وسمې په خلاکۍ کنه وای چې سبا له بخله درکما وای چې سبا له بخله درکما ګوره چې دا لوز رښتیا کوي کنه او احساس کور کې څه پیسې لو شو ستاس کور کې څه پیسې لو شو وای کنه مال دی راکۍ کنه نور د هجر تاوس غملې نشمه نور د هجر تاوس غملې نشم او پلار دې دا خبره صفاکۍ کنه او ای زلمیا ډاډ اوسه خوشاله اوسه ستا ترجماني خو سراج کوي کنه ډیر ښه زبرته د محمد ګل منصور صاحب یو کلام ډالې کما هغه وای زما ژوند ته دوبار د سولم هو د پاره راغله زما ژوند ته دوبار د سولم هو د پاره راغله اخر د خپل نصیب د بدلېدو د پاره راغله او جرګه چې مې لرا شي دوی وزې کې خو نصیبه جرګه چې مې لرا شي دوی وزې کې خو نصیبه او زمونږ مې ته جرګه د بیلېدو د پاره راغله او زما د لاسونه خې د ځان سر راوړي زما د لاسونه خې د ځان سر راوړي او کاریږي د رښتې د ماتېدو د پاره راغله او چې بیا به دیوال باندې نخکاره شي او کنه چې بیا به په دیوال باندې نخکاره شي او کنه او یو خدای به د مور کړه د شپو د پاره راغله او منصوره چا خبره کړه چې څوک تا پسې پاګل منصوره چا خبره کړه چې څوک تا پسې پاګل او د هغه لیوني د افسانو د پاره راغله او جرګه چې مې لرا شي دوی وزې کې خو نصیبه زمونږ مې ته جرګه د بیلېدو د پاره راغله ډېر ښه زبردست اوس د خپل مرکه د سلمان سراج په یو څو ټپو راغونډو جی سلمان سراج او کله بیم کله بنیما او کبھی خنوم بیا بوجاړې مینا راز چې کلی ته نږدې شو بیلتونه زدي په سارا موندلې یما او کدي زما دي دنیا دیږي او د ګودر غاړی جارا واخلا مینا کنی میم کنی منایم او مازیګری بیار تنا قضا کوما او دانی مشپا د سپیغه پیږي هغه به ویښ وي چې چا زړه بېللی وینا او په نیمه شپه د کلي راغلم او په خوبو د اشنا به څوک راویښوینا او ستا یارانه دغه نو شپول دی
او لکه ریښمین زړوکې ټول در پاتې شوما زما پستا مینه ماتیږي او کشرې رور دی په کوڅو کې ښکلوما او رنګ مې پتا پسې زیړیږي او خلکو ته وایم چې نپلي روجې لرما اول دې راشي ما دې مړه کی او جانان دې هله بیا پردي وطن تزینا او د ورځې تورې سترګې ګرځم د شپې په لپو لپو اوښکې تویوما جانان زما زه د جانان یم او که په بازار مې خرڅوي ورسره زما او زما د زړه قرار راشه او زما د زړه قرار راشه ډېر کړې دلې یما بس که په خلاشه ډېر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زموږ د یادونو مازدیګر خپرونه سر ته رسي د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان